شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو بیا څنګه برید وشو، څومره یې هلاک کړل؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ، په خیر راغلی. ویډیو حتما وګورئ چې په دغه مهم خبر باندې خبر شئ. ډیورن کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر کاروان ځانمرګي برید شوی دی چې ریپورټونه وایي 10 ترتیري پکې ټپیان دي. سرچینو ویلي دي د دریو ټپیانو وضعیت نازک دی او د درملنې لپاره بنو کې پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان رسنیو ریپورټ ورکړی دی چې د ځایي چارواکو په حواله ویل شوي دي د پوځیانو یو کاروان له میرعلي میرانشاه روان شوي دي چې خادي مارکیټ ته نږدې پرې یوه موټر سایکل سپاره ځانمرګي برید وکړ. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دا برید داسې مهال شوی دی چې د پاکستاني طالبانو تحریک TTP د دغه هیواد حکومت سره تر نامعلومې نیټې اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند د دواړو خواو ترمنځ افغانستان کې د طالبانو حکومت په منځګړیتوب د ترسره شویو مذاکراتو پایله کې اعلان شوی دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې هیواد د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې پوځ ته واک ورکړی دی چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې او اوربند لپاره مذاکرات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله یوې خبري ناستې ته ویلي و چې دا مذاکرات به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي او هیڅ داسې شرط به ونه منل شي چې اساسي قانون سره په ټکر کې وي. پاکستان ایډان ورځپاڼې د ځایي اوسیدونکو په حواله لیکلي دي پاکستاني ځواکونو له دغه برید وروسته د میرعلي او میرانشاه ترمنځ لارې تړلې دي. د تیرې مې میاشتې پر 13 هم د شمالي وزیرستان رزمک کې پر پوځیانو ځانمرګي برید شوی و. پاکستان کې پر TTP سربیره داعش وسلوال او بلوچ بیلتون فعال هم فعال دي. پاکستاني ځواکونو ویلي دي د شنبې په ورځ یې د شمالي وزیرستان غلام خان سیمه کې داعش وسلوالو سره نښته کې 3 وسلوال وژل شوي دي. له تاسو مننه چې ویډیو مو ولیدله. تازه خبرونو لپاره د چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بیا ښه وخت.